عالم پکار دی چې د یو لمر په شان شي، لکه لمر چې پر عامو خلکو باندې راپورته کېږي، که مسکین دی، که موړ دی، که نر دی، که ښځه ده، که لوی دی، که کوچنی دی، پر ټولو باندې یو رقم ټول منفعت او فایده پراخه. عالم د لمر په شان دی، علم د لمر په شان دی، ځکه علم ته نور او رڼا ویل شوی، نو دا رڼا به پر ټولو باندې مساوي. پکار دی چې په افاده کې بخل ونه شي، که یو څوک صرف بایي وایي، که یو څوک نور ظلم شریف وایي، که یو څوک شرقاید وایي، که یو څوک بخاري شریف وایي، د عالم دپاره بخل پکار نه دی چې یو چا ته وایم بل چا ته نه وایم، یو کتاب وایم بل کتاب نه وایم. نو امام صاحب مبارک وویل چې ما بخلت بالافاده، ما په افاده باندې بخل نه دی کړی، هر ځای د فایدې ځای چې وم هغه ځای ته فایده رسوي. که الله پاک جل جلاله یو چا ته دا زمینه برابره کړي چې په خپل علم باندې افاده وکړي، دا به د خدای لوی رحم پر عالم باندې چې د افادې زمینه ورته برابره کړي. یو سړی علم حاصلوي د دې دپاره چې خپل عمل پوه کړي، بل سړی بیا د دې دپاره علم حاصلوي چې بل ته تعلیم پوه کړي. دغه سړی چې بل ته تعلیم پکړي دا افضل دی تر هغه سړی چې د خپل ځان دپاره علم حاصلوي. نو چې الله پاک ته یو چا ته دا زمینه برابره کړي چې دی په خپل علم باندې چا ته فایده ورسوي او تعلیم وکړي، ځکه چې دا د تعلیم منزله چې ده دا د متعدي عمل منزله ده. متعدي عمل خو نو یقینا خیر دی تر لازمي عمل، نو د دغه عالم علم چې دی دا تر هغه چا خیر دی چې لازمي عمل.